السلام علیکم دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. نن در سره یوه ویډیو شریکوم. البته لومړی ویډیو مې ده او ویډیو د یو اپلیکیشن په باره کې ده چې د پیسو ګټلو ډېره اسان لار ده، البته په افغانستان کې. نو لومړی ورځو پلی سټور ته او اپلیکیشن نوم ورکوو، سرچ کوئ. دا د پلی سټور ته راغلو. د اپلیکیشن نوم دی پریمایز سرچ کوو. دا دی، نو ما انسټال کړی دی، تاسو یې هم انسټال کړئ. اوس راځو اپلیکیشن ته، پریمایز کلیک کوو. دا دی راووت. دا دی، نو په دې کې تاسو څخه پوښتنې کېږي، سوالونه کېږي. تاسو به د سوالونو جواب ورکوئ او دې کې درې درجې سوالونه دي. یو لومړی درجه سوالونه دي، سروې، تاسو یې وینئ. دا یو سوال، دا د ورځې یو یا دوه سوالونه راځي. نو په دې سوال باندې تاسو ته 2.5 افغانۍ درکوي. او دا لوکیټ، دا دویمه درجه سوالونه دي. دې کې تاسو وینئ 2.5 افغانۍ سوالونه هم شته، 5.5 افغانۍ هم شته. 2.5 داسې لاندې راځو، 2.5 افغانۍ. په دې کې هم ته د 20 افغانۍ والا سوالونه هم راځي. خو په دې سوالو کې تاسو څخه یو څو پوښتنې کېږي او د پوښتنو سربیره یو عکس غواړي. لکه دلته لیکلي ستاسو په ټولنه کې ښوونځي په باره کې یو څو پوښتنې کوي او له هغه وروسته عکس غواړي. سوال به یو څو پوښتنو ته جواب ورکړي او سوال سبمیټ کړئ. نو لکه نن 12 بجې 50 منټه دي، تاسو سوال حل کړ، سبا په همدغه ټیم باندې به تاسو ته د سوال پیسې راځي. دا دریمه درجه سوالونه دي. په دې کې یو سوال راځي چې د 1.5 افغانۍ سوال دی. نو دا سوال اوس که تاسو حل کولی شئ نو سټارټ بټن کې کږئ، او که مو نه شو حل کولی، وخت نه لرئ، نو سیو فار لیټر سیو یې کړئ. سوال سیو کوو. دا دی سیو سوالونه. دلته مای ټس کې ګورو، ټو ډو یعنی تاسو سیو کړي. دا سوال ما سیو کړ او نه 50 منټه ټیم لري، نه 50 منټونه بعد دا ایکسپایر کیږي. او دا کو سوال چې دا 23 ساعته ټیم لري، یعنی پوره یوه ورځ څه کم. او کوم سوالونه مو چې کمپلیټ کړي وي، یعنی حل کړي مې وي، هغه تاسو دلته کتلی شئ. کمپلیټ سوالونه. لږ انتظار باسو، سیګنل کمزوري دی. دا سوالونه ما حل کړي دي، 2.5 افغانۍ دی، 10 افغانۍ. او کوم سوال چې غلط شي هغه داسې سره علامه پرې راځي. او داسې ډېر سوالونه مې حل کړي دي. اوس راځو پیسو ته، چې پیسې څنګه ترې وباسلی شو او څه شي ته ترې وځي پیسې. له ما سره 215 افغانۍ دي. نو اډ پیمنټ میتاد ګورو چې پیسې مو څه شي ته ترې وباسای شو. دا دی ایم پیسا 384.50 افغانۍ. تاسو په ایم پیسا هم باسلی شئ. او موبایل ټاپ اپ یعنی خپل سیم کارت ته هم 384 افغانۍ ترې باسلی شئ. نو اوس بیرته راځو سوالونو ته. سوالونو یوه بله ډېره مهمه خبر چې دا سوال به تاسو په صحیح طریقې سره ورحل کوئ. لکه مثلا دلته ستاسو په ټولنه کې ښوونځي، له تاسو څخه د ښوونځي په باره کې سوالونه کېږي او د سوالو سربیره یو عکس غواړي. نو لکه تاسو اوس کوم ځای کې چې موجود یئ، هلته چې ښوونځی نه وي، یعنې د بل څه عکس ور واخلئ، نو سوال مو غلطوي
له سوال سره ستاسو اکاونټ هم خرابېږي، ډیسیبل کېږي، نو سوال به په صحیح طریقې سره ور حل کوئ. او دې سره نو که چا اندېښنه درلوده چې دا اپلیکیشن دروغ دی او له دې څخه پیسې نه وباسل کېږي، نو انشاءالله زه به بله ویډیو تاسو ته له ثبوت سره تاسو سره شیر کوم چې زه پیسې ترې وباسم. او نور نو که زما چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب یې کړئ او بیل آیکن بټن کېکاږئ تر څو زموږ نورې ویډیوګانې تر تاسو در ورسیږي. او دا اپلیکیشن چې دا له جیمیل آی ډي سره کنیکټېږي، تاسو به یې د جیمیل آی ډي سره کنیکټ کړئ. او په همدې سربیره دې اپلیکیشن ته کله چې ورته ننه کېږئ نو لوکیشن به هم ورته آن کوئ. دا دی ما آن کړی دی. نو تر بیا ښې چارې.